زما یو عاجزانه غونته درخواست دی خدا را د بچو د پاره حرام مکوي خدا را د خزو د پاره حرام مکوي خدا را پدې سوچ کور بزان له جوړ کما بنگله بزان له جوړ کما ځان له بغاړې موټر سایکل والما لکه زندگی به مې برابر شي کو په حرام ځان له کور جوړ کی دا در اصل د جهنم د سکروټ اور دی دا در اصل د الله د عذابونو اور دی او دغه بچی چې ته په حرام باندې راغټ کې دغه بچی چې دی له پیزار د حرام راوړي دی له لباس د حرام راوړي دی له خوراک د حرام راوړي دی له نور اسباب د حرام راوړي یادو ساته پلارا یادو ساته ورورا یادو ساته نیکه سبب دغه بچینه پریشان چې کم دی په حرام راغټ کړي دی دغه بچینه به سر ټکې چې کم په حرام راغټ دی نن د خپل بچو د پر 10 روپۍ حرام مکوا نن د خپل بچو د پر پردی حق ملاندې کوا نن د خپل بچو د پر د بل چا د بچو رزق قلت مو وا نن د خپل بچو د پر د بل چا کور مو رانوا د بل چا زندگی مو رانوا لک سوچ سبا الله لورزم دا کور زمانه پاتې دا بچی زمانه پاتې دا خزه زمانه پاتې دا دنیا زمانه پاتې ما چې په حرام بچی راغټ کړ ما چې په حرام ځان له پراپټی روانه کړه ما چې په حرام بینک بیلنس ځان له جوړ کو زه چې قبر لاړ شم ملائکو ته به سوایم زه چې قیامت ته لاړ شم الله ته به سوایم زه به قیامت کې د خپل پیغمبر سره مخ سترګې څنګه لګوم زه به پولیس راز سره سکوم زه به میزان سره سکوم زما عملنامه به څنګه کېږي ما سره به زما رب حساب و کتاب څنګه کوي ما له به زما رب د جهنم فیصله کوي کو ما له به زما رب د جنت فیصله کوي زما به د کامیابی اعلان کېږي کو زما به د ناکامۍ اعلان کېږي زما به د عزت اعلان کېږي کو زما به د ذلت اعلان کېږي زما به د تاوان اعلان کېږي کو زما به د ګټې اعلان کېږي په حرامو باندې مه مغروره کېږه د حرامو په کار مه مغروره کېږه در اصل د جهنم سکروټې دي در اصل د الله عذاب دی در اصل د الله لعنت دی نن حرام کور ته مه راوړه نن حرام بچو ته مه راوړه د دې بچو دپاره ځان له د جهنم اورونه ماله دا بچي